طالبان د عیسای مخالف سول، دوی د طالبانو مخالف سو. په دې معنا باندې ده چې دوی اصلا عیسای ته کار کوي، دوی پاکستان ته کار کوي. ادي خان خبر دی نه دا اورېدلی وای چې یو ناظر توای خان د بانجانو صفت کوي، ناظر به ورته ویلي چې او دا بانجان خو د پوستکي لپاره هم ډېر ښه دي، پوستکی ډېر زیات شفافوي. هغې خوا نه چې بیرته راته بیرته وای د بانجانو غیبت شروع که وای خان ته چې د بانجانو غیبت شروع که وای هغه ورته وای ناظر چې دا معدې ته هم ډېر ضرر لري، دا برپدر دی ناله چې د بانجان وای د خان ورته ویلي چې دې خوا نه تلم د بانجانو صفت مې کوو، ته د بانجانو صفت باندې اخته وې چې هغې خوا نه راځم د بانجانو غیبت کوم، ته یې بانجانو غیبت را سره کوې. دا ته څه رقم ته سړی وی صاحب زه د بانجانو نوکر نه یم، زه د خان نوکر یم. خان چې څه وایي زه به هغه کوم. پس دا دا د خلک جان اڅکزي نوکران دي نو. دا اوس د جان اڅکزي نوکران دي، دا د هغه نوکران نه دي د بانجانو چې اوس بانجان څه وکړي. په طالبان په دې فورمول کې وبخښي بانجان سول که څوک د طالبانو طرفداران یې، نو دوی ته بانجان نه دي مهم، دوی ته خان مهم ده چې خان څه ورته وایي. او دا جدي خبره ده، اول ما دا شک نه کوو، په شنسب خو اول نه د ما شک وو چې جدي درته ووایم والله بیله چې په شنسب دي، په شنسب دوی دغه اوس ټوله کورنۍ او ټول بزنسونه په اسلام آباد او فیصل آباد او په دې جوی کې دي. د پکتیکا خلک اوس بیا غم نه بنیم خلاص په بل وانه وړم، د پکتیکا اکثره خلک په هند او په پاکستان کې دغه کاروبارونه او دا شیان لري. دا ډېر کم، یعنې چې دغه خلک راشي شنسب دې راسي ما سره دلته د حساب وکړي. وروره ته خو یې د تا دغه فیضان صاحب د نرموالی سني او د سودو کاروبارونه یې ډېر غټ غټ دي. هغه نیم نیم شیان تاسو کې وایي چې دا بدۍ کې سره شریک یو. ټول په ما مه وایه ځکه بس ده چې د په شیانو بدۍ ته متناد درولی یم، لکه ونه مستقیم په خپل مکان یم، که خزان را باندې راغی که بهار. مګر دغه په شیان او شاړ یو نه دي. دا د خدای تباه کې ماته یو څه وي دي، دا خپلو کې داسې دي لکه میدان وردګ او میدانیان. خدای پاک د غریب لپاره سره یو کړل. خو په هر حال نه موږ مشکل نه لرو، لیکن دغه د شنسب چې کله دغه د دولت او د سټیټ دغه تعریف کوي، نه پوهېږم چې زه ګنګس کېږم او که دی ګنګس دی. قسم ده چې 3 ځله پورته شوی یم سټیج ته د خبرو په وخت کې دی کړس راکته شي. نو یو څو یاره یو خو پوښتنې د دغه ترېنه سړي لرم. پر پدر ناله چې له تا به سټیج نه کوزېږي. وبخه ډېر زیات. ځکه چې ته چې هر څومره دقیق هوښیار صاحب څې تر څو دا خبر راتاوی وخت د دقیق خلکو صاحب خبر ته ده. راوله. څوک دقیق صاحب خو نن د جان سره ډېر مجلسونه کړي دي، لږ ووله کیسې وکړي. اوس جان ته هم قناعت ورکړه که نه داسې وایي. دقیق صاحب